السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو ته په سکرین باندې دغه پکچر ښکاري چې د ډاکټر فوزیه شوله یا مینو خان مینو شوه، داسې ډېرې جینکۍ دي چې د هغوی نومونه هم ماله نه راځي، چې هغه پښتني دي او هغه په ټیک ټاک باندې راځي، په ټیک ټاک باندې دغه نیګیټیو ویډیوګانې شیر کوي. دغه هلکانو سره هغه ولي الله دی، عزیشان دی، زاهد دی، داسې نور ډېر کسان چې دي هغه راځي. هغه صرف دې له نه ګوري چې یاره زه یو پښتون یم او پښتانه چې دي دا یو درانه خلک دي. هغې میندو ته یم، هغې خویندو ته یم چې که ستاسو په کور کې دغه شانتې بچي وي، په هغوی نظر ساتئ چې یاره هغه په کومې ګناه کې مبتلا وي. که دا ډاکټر فوزیه شوله یا مینو خان شوه، داسې نورې جینکۍ دي ملګرو، تاسو به ښکاري چې یاره په ټیک ټاک کې هغې له دا ینګ هلکان کوم ډیمانډونه کوي او هغې ته کومې کنځلې کېږي یا دغه هلکان یو بل ته کومې کنځلې کوي، ولې چې په دغې چل باندې صرف د ټیک ټاک نه دغو پیسه وصولوي او دغې نه پیسه ګټي. زه تاسو ته وایم چې یاره د ټیک ټاک نه نو بلا لارې دي چې یاره تاسو په هغه کنټینټ باندې پیسه وګټئ، خو زه هغه نه چیړم، ولې چې د لږو ډالرو دپاره، د پیسو دپاره، د دنیا د یو خواهشاتو دپاره تاسو چې دی نو تاسو خپل دین و اسلام له نه ګورئ، تاسو چې دی نو خپل ځان ته نه ګورئ، تاسو خپله فیملي له نه ګورئ چې آیا زه چې دا کومې کنځلې کوم او یا ما له څوک کوي یا دغې جینکو ته کوي، نو د دغې به دغه رور ګوري، تره به یې ګوري، مور به یې ګوري، پلار به یې ګوري، خاندان به یې ګوري، ماماګان به یې ګوري. نو زه هغوی ته وایم چې آیا ستاسو دا خوله ولې بنده شوې؟ تاسو د دې نه د موبایل نشئ اخیستی، تاسو ترې د موبایل نشئ ماتولی. یا هغه روریانو ته وایم چې کوم روریان رالږي او د دغې جینکو سره په لایو کې راځي او هغه هم دې له نه ګوري چې یاره زما په کور کې په ما به څوک وي، زما سر له پاسه سر به وي، زما چې دی پلار والد صاحب خاندان به وي، هغوی به ما ګوري چې یاره دا څه شوي دي، خو د ډالرو چې دی نو د هغوی خولې بندې کړي دي. نو که مونږ او تاسو نه راپاسو د دې غلطو خلکو باندې مونږ خپل ریاکشن نه کوو که نه، نو دې پسې څوک نه راپاڅي. ولې چې تاسو هغه پنجابیان چې کوي چې هغوی ما وینل ده چې هغوی په ټیک ټاک باندې لایو راشي، هغوی یو بل وکنځي، هغوی یو بل ته د جسم ډیمانډ وکړي یا هغوی د پلیسمنټ ډیمانډ وکړي چې یاره تو دا کار وکړو، تو ماته کمیس وشلوه، تو ماته دا شی وکوه. نو مونږ ډېر زیات خفه شو. نو هغه پښتانه یادو ما کوم پښتانه چې درانه خلک دی او کوم پښتانه چې عزت لري، هغو ټولو ته وایم چې راوځئ هغه سوشل ورکران چې کوم ښه کار کوي او ښه تصویر چې دی معاشرې ته خور کړی چې راوځي او په دې غلطو خلکو ریاکشن وکړي، دا غلط خلک چې دی دا د میډیا نه ختم کړو. او هغې ټولو ملګرو ته وایم چې کوم دغه خلک چې دی که هغه ولي الله دی، داسې زیشان مینو خان، داسې ډېرې جینکۍ چې دي هلکان چې دي او په ټیک ټاک باندې کنځلې کوي یا یو بل ته بد رد وایي، د دوی د اکاونټ چې دي دا بلاک کوي، دا ریپورټ کوي، دا ختمې کوي، ولې چې دغه خلک بار بار راځي او دغه زمونږ ینګ یوت ته چې دی نو دغه یو غلط تصویر ښیي. ولې چې زمونږ ینګ یوت به راغټ شي نو هغه به ګوري فیسبوک یوټیوب به ګوري چې یاره دې کې څه دي، نو په هغه کې به د هغوی اکنزا پرتي. نو که زما دا ویډیو ستاسو خوښ شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ، خپل خوږ ورور ایسال نور کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.